बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ د خپل طرف نه او د خپل ټولنې سیدامین سوچي ادبي کاروان د طرف نه د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم. ما سره هغه ټکي نشته چې زه پرې دوی شکریا پوره کړم، او د رسوا ادبي جرګې ډېره مننه کوم. کم کار چې دوی شروع کړی دی د دې خپلو مشرانو لپاره، د خپلو مړو لپاره، د خپلو ژوندو لپاره ډېر ښکلي کار یې شروع کړی دی. زه دوی ډېره مننه کوم، د امین باچا دې ټولو ډېره مننه کوم. زه ملګرو ژوند د شاعرانو ژوند داسې یو ژوند دی چې د دوی مثال د انور دی. یو سړی چې په لار دی نو یو طرف ته به ګوري، د شاعر سوچ او فکر دای سي چې د هر خواته خیالي او د هر خواته ګوري. ټول د شاعرانو محفل ټولو ته ښه پته ده چې شاعر هر یو څیز ته ډېر په غور او ډېر په دغه سره ګوري چې یاره ما خو ته چې مثال یې د انور دی. زما ژوند خو تقریبا چې د ټولو ملګرو ته ښه معلوم دی. دا خو ټیک ده چې دا ساګر دی یا ارشد جان شاهکار دی، دا خو ډېر اوسني دي. خو زما د وخت ملګري شاکر جلبل موږ سره جنرال سیکرټري پاتې شي وو په اکبر ادبي جرګه کې، او زما نور کشران هم شته دلته کې. ابرار باچا چې هغه سره هم څه د هغه د زما د ژوند لږه حصه هغه ته هم څه ډېره لږه معلومه ده. زما یو د فقیرې یو د ملنګۍ ژوند تېر کړی دی، یو زمیندار سړی وم، زمینداري مې کړې ده ټول عمر، او شاعرۍ سره مې شوق و. خو دور داسې و چې هغه دور کې د غزل داسې خاص ډېر دغه نو، او ما له چاربیتې کار کړی، ما به چاربیت ته ډېره لیکله. نو اوس هم زما په دې کتاب کې چاربیت ته څه لږه ډېره شته. څه چاربیت خو زما نه څه داسې ګډې وډې شوې وې. یو کتاب د چاربیت غونډ یو کاپي نه روکه شوې وه، او اوس هم دا کتاب کې زما څه چاربیت شته. نو هغه دور داسې و چې هغه دور کې بدله او چاربیته منګه لکانو به دا یو ښکلې فن و، دا به چلېدو یو ښکلې دغه و. نو ما زیاتر کار هغه وخت کې په چاربیته کړی دی، چونکې غزل مې هم لیکلی دی. دا نه چې چاربیته غزل مې هم لیکلی دی، خو غزل ما داسې لیکلی دی چې لکه د وخت متعلق او سپن او نصیحت پکې دي. داسې لګه تصوف کلامونه مې پکې ډېر لیکلي دي. ژوند مې ټول عمر په زمیندارۍ کې تېر کړی دی، او ژوند مې ټول عمر چې کوم دی په ادب کې تېر کړی دی. د دې ځای نه به روان شو ټانک ته، میرانشاه ته، صوابۍ ته، ټوپۍ ته. یو موجوده ګواه شته دې ځای کې ناست دی چې نوم یې جلبل دی، موږ سره به ګرځېده. څه خو ملګري مړه شو، سوچي مړ شو، الله دې ورته جنتونه ورکړي، خدای د خاورو سره ټولو ملګرو سره وبخي. سراج الاسلام وفات شو، الله دې وبخي. ډېر ملګري زموږ مړه شولو، خو دا یو ملګري په داسې شته چې هغه وخت کې جلبل خو که زما همزولی نه دی، زما نه لږ کشر دی، خو به هر حال موږ سره پاتې شوی ډېره. نو زما داسې ژوند و چې یو ساده غوندې کې ژوند و، یو ساده عمر و. دا ده چې کم کلام به مې وي نو هغه مې په ترنم باندې وه. ټولو ملګرو به چېرته ترنم زموږ خوښ دی، که چاربیت یې په ترنم ووایه، که غزل یې په ترنم ووایه. غني خان دې الله پاک وبخي، موږ به هغه خپلې ټولنې ته راغوښته، د ټولنې صدر به هم که را سره به ناست و. ښه د هغې نه مخکې چې کوم زموږ له ټولنې نوم قادریه ادبي جرګه وه، نو هغه وخت کې اکبر بابا به موږ له راتاته اکبر خان اکبر بابا له سپینې وړی هغه به را سره ناست و. ډاکټر یونس به را سره ناست و راته به. نو ډېر هغه مشرانو خو شته هم نه، خو زموږ د ملګري وو، موږ سره به ناست وو. نو دغه زموږ د ادب هغه خدمات و، ژوند و، ټول عمر په دې ادب کې تېر کړی دی. څاروي هم په کور کې نار پرېښول، کلبه هم په جخ کې پرېښوله، څادر به هم به اوږه کړه. دا لکه پلانکي ځای کې مشاعره ده ځو ورله. په ممندو کې هغه دانشګل ته یې ورځ لاړم، او هلته کې چې کوم دی چا مېلمه شو، چاوي مشاعره ده دانشګل په غر د پاسه لاړو. د خوړ نه باس یو ځای په هغه کې مشاعره وه.
هغه وخت کې جمال د سنگر یې مشري کوله چې زما نوم یې وورځو چاوي هلکه بدري جان راغلی اکبر د بي جرګې یو کس دی او پاتې د کس ته دی راوغواړه سټیج ته په ده باندې چابي ته وایي ما ته پته لګي دی خو چاربي دی بابا دی چار دی خې د سټیج ته وغوښتلم په سټیج کې کېنوم او د اشنغر خلک حقیقت ته چې اشنغر خلک موږ ته ډېر ګران دي او ډېر ښکلي ښکلي خلک پکې دي هغوی په سټیج جمال د سنګر هغه د هغه وخت کې چې کوم دی زما ډېره سلفدایي وکړل او ډېر دغه یې وکړه نو ملګرو ستاسو وخت نه خرابوم ملګري به خبرې کوي پروګرام داسې دی چې خبرې به هم پکې کېږي ازاد مشاعره هم پکې کېږي او زما خو یو ساده ژوند یو ساده سړی وم څه داسې خاص مثل لیکل هم ډېر نه دي داسې او نه دومره څه تکړه یم نن سبا خو الحمدلله ټول تعلیم والا هلکان دي او ډېر ښه تعلیمونه دي او ډېر ښه مخ پړوان دي روان دي خو کوشش دې دا وکړي چې خپل ادب دې ډېر پرېوتې حد ته نه ورسوي زما دا سوچ دی چې زه یم چې کوم ملګري ادب خدمت کوي نو د خپل قلم نه د دې ملک د دې خاورې او د دې پښتو کار واخلي په کار چې د پښتنو په ژوند باندې څه ولیکي لکه ما خپله داسې لیکل کړي چې شاعر د اشنغر چې غزل لیکي او په کار داسې کې د پښتو په کردار باندې غزل او داسې هغه ما یو کلام لیکلی دی داسې خو زه وایم چې خپله شاعري ډېره داسې ده پرېوتې دغه ته مه غورځوئ کوشش وکړه چې غزل لیکئ نو چې پند او نصیحت پکې وي او ډېر ښکلې لارښودونکې غزل وي دا نه چې بس دا سرې شونډې او تورې سترګې او دا تورې زلفې دغه ټول موږ یادې کړي دي او بهر کس تاسو نن سبا دور دی تاسو به هم یادوئ تاسو هم ترې منې کولی نه شم خو کوشش وکړئ چې ډېر داسې پرېوتې غزل نه وي والسلام